بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. په هیواد کې د عادلانه او اغیزمنو خدماتو په وړاندې کولو د روغتیا وزیر ټینګار. بهر ته د هرات ولایت د زعفرانو 90 سلنه محصولات صادرېدل. او ترکیه او متحده عربي اماراتو ته د سوریې د موقت حکومت د مشر احمد شار سفر. د پاک خدای په ثنا او ستاینې سره خبرونه پیلوم. درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن دوشنبه د 1404 کال د وریه حمل 18مه نیټه ده. زه محمد صادق فروتن یم. د هم بشپړ خبرونه. د عامې روغتیا وزارت د خدمتونو وړاندې کولو مرستیال مولوي عبدالبلي حقانی د روغتیا نړیوالې ورځې په مناسبت جوړه سوې غونډه کې ویلي چې دغه وزارت پر یوه میکانیزم کار کوي چې له مخې به یې هیوادوالو ته په عادلانه ډول او لوړ کیفیت سره روغتیایي خدمتونه وړاندې سي. مولوي عبدالولي حقانی زیاته کړې چې عامې روغتیا وزارت لرې پرتو سیمو ته د روغتیایي خدماتو پراختیا او دې خدمتونو ته د هیوادوالو د لاسرسي زیاتوالي لپاره هڅې ګړندۍ کړي دي. د هرات ولایت مقام رسنیز دفتر په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې دغه ولایت 90 سلنه زعفران بهرنیو هیوادونو ته صادریږي. د یاد دفتر د خبرپاڼې له مخې د دغه ولایت زعفران د عمان، هند او یو شمېر عربي هیوادونو په ګډون بیلابیلو هیوادونو ته صادریږي. خبرپاڼه کې راغلي چې یاد ولایت کې د زعفرانو کښت شاوخوا 9,000 هکټاره ځمکې ته رسیږي. په یو بل خبر کې پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې د سند ایالت د اطلاعاتو وزیر ویلي چې تیره ورځ له دغه ایالت څخه 300 تنه افغان کډوال اخراج سوي دي. ورته مهال د پنجاب ایالت سیمه ییزو چارواکو هم ویلي چې 150 افغان کډوالې د دې ایالت له جهلم سیمې څخه نیولي او د تورخم فرضي کرښې له لارې افغانستان ته لیږلي دي. باید وویل سي چې پاکستاني پولیسو د تیرو څو ورځو راهیسې د افغان کډوالو د نیولو او جبري ایستلو لپاره په بیلابیلو برخو کې پراخ عملیات پیل کړی چې د ملګرو ملتونو او یو شمېر نورو بنسټونو له غبرګون سره مخ سوي دي. بل خبر کې د ایران د صنعت، کانونو او سوداګرۍ وزیر سید محمد اتابک ویلي چې نږدې راتلونکي کې به افغانستان ته سفر وکړي. کابل کې د ایران سفارت وایي چې ښاغلي اتابک دغه خبره افغانستان لپاره د ایران له سفیر علي رضا بیکزیلي سره د لیدنې پر مهال کړې ده. د یاد سفارت په وینا د ایران د صنعت وزیر په دې لیدنه کې له افغانستان سره پر همکاري هم ټینګار کړی دی. او په پای کې د نړۍ څخه د سوریې بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د دې هیواد د انتقالي دورې ولسمشر احمد شار په لومړي ځل متحده عربي اماراتو ته سفر کوي او له هغې وروسته به ترکیې ته ولاړ سي. نوموړي خپل لومړنی سفر د روان زېږدیز کال په فبروري میاشت کې سعودي عربستان ته وکړ. احمد شار له دې وړاندې ترکیې ته هم سفر کړی و. قدرمنو لیدونکو له ملتیا مو مننه. تاسو کولی سئ د اروج بیلابیلې خپرونې د دې ادارې د سوشل میډیا له طریقه وګورئ. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.